دی چې منځ هغه عبادت دی چې دا په یو حال کې نه معاف کیږي. الا چې کله بدن دی بالکل شکست ومني، بدن بالکل وایي چې نور ما کې طاقت نشتی، منځ جماعت کې هله پرېښودی شي هم معاف کېدلی نشتی. ګورئ بدن کې دی طاقت نه و، منځ به کې خو صرف جماعت ته راوتله ته معاف کېږي، منځ معاف کېده نشتی. منځ نه به هله دمه کېږي چې ساري د بدن نه ووته، او یا د عقل کار پرېږدي. یو سړی دی لیونی شو، یو سړی دی بېهوشه پروت دی، کوما کې دی، یو سړی مړ شو، منځ ختم شو. د دین علاوه داسې څه عذر نشتی چې څوک بیان کړي چې دې حالت کې موږ پرېښودی شي. وایي کېناستی نشم، ودرېدی نشم، کېنه کېناستی نشم، پرېوځه. بدن مې وایي بلکل نه خوځي، د بدن یوه حصه هم نه خوځي، صرف زړه کار کوي. د زړه په ارادې سره مونځ کوه، د مونځ معاف کېده نشتی. د تورو په سورو کې چې مونځ نه دی معاف شوی که نه، نو بل په یو ځای کې مونځ نه معاف کېږي. په سر مې بوج و دا مې یو عذر دی نن سبا، په سر مې بوج و، کار له تلم، ډیوټۍ له وختي ځم، د ډیوټۍ نه ناوخته رالم، بدن را باندې درون درونو، بچو سره ناست وم، میلمنو سره ناست وم. دا عذرونه د قیامت په ورځ ګوره یو هم نه قبلېږي. دا زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په آخرنۍ ورځو کې منزله به راوتو، خو چې کله پې دا بیماري ډېره زیاته شو. روایت کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی د عایشه رضی الله عنها، وی ثقل النبي صلی الله علیه وسلم وجعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې د بیماري ډېره درنه شوه، او د هغه بوج د لاسه او د هغه درنوالي د لاسه ډېر زیات کمزوری شوی. وی چې اصل الناس د مانځه ټیم و، وی خلکو مونځ کړی دی که نه؟ وی موږ ورته وایي چې لا هم ینتظرونک یا رسول الله، نه نه یا رسول الله، وی ستاسو انتظار کوي ناست دي. وی زما دپاره په دې خانک کې اوبه واچوئ، لږې خانک کې اوبه واچوئ. دې ته وایي د مانځه سره شوق. یو انسان د مرګ په بیمارۍ کې دی او سخته پې داسې ده لکه په دوو کسانو چې وی ماله په دې خانک کې اوبه واچوئ. خانک کې وله اوبه واچولې، غسل یې وکړو چې لږ تازه شم او دې منزله وځم. فذهب لینو، نو دې وی چې لامبل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاسېدو کوشش وکړو، فاغمي علیه، بېهوشه شو. ثم افاق، دغه شان بېهوشه پروت و، څه وخت بعد بیا راپاڅېد د هوش نه، هوش کې راغی. اصل الناس دا سوچ خلکو مونځ کړی دی که نه؟ دا د مؤمن سوچ دی. مونځ شوی دی که نه؟ خلکو کړی دی که نه؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه په چړو باندې داسې والی شوی دی چې بدن یې سوری شوی دی چې ملګرو له څه دوایي ورکوله به ترې به خېټه وته. چې کله هوش کې راغی یو رکعت یې کړی، دویم پاتې و. وی هغه دویم رکعت خلکو کړی دی که نه؟ وی امیرالمؤمنین خلکو کړی، تاسو پاتې یې. هغه دویم رکعت په هغه حال کې پوره کړو. مونځ شوی دی که نه؟ یو روایت کې راځي چې کله دا مؤمن قبر کې کېښودی شي او حساب کتاب ورسره وشي، نو وی دی دا نور ویني لکه ډوبېږي چې دا ورته یو منظر وښوی شي، نور ډوبېږي. نو وی دی هغه ملایکو ته وایي، وی ما لږ پرېږدئ، لږ زما نه د مازدیګر د منځه دا ټیم ځي، زه مونځ وکړم بیا راځم، خو ما نه د مازدیګر د منځه دا ټیم ځي، نور چې ډوب شي ټیم ختمېږي. دا د مؤمن سوچ دی، په دنیا کې هم په قبر کې هم. زما نه د منځه ټیم ځي، زما نه د منځه وخت ځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم
چې په هوش کې راغی وی اصل الناس خلکو مونځ کړی لا هم ينتظرونک یا رسول الله، هغه تا ته ناست دي، ستاسو انتظار دی. وی ضعوا لي الماء في المخضب، دې خانک ته نورې اوبه ور واچوئ. خانک کې کېناستو، غسل یې وکړو، ثم ذهب لینوء فاغمي علیه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشش کو چې راپاسي، فاغمي علیه، بیا بېهوشه شو. چې کله راپاسېدو هوش کې راغی اصل الناس خلکو مونځ کړی دی که نه؟ وی لا هم ينتظرونک یا رسول الله، هغوی تاسو ته انتظار کوي. وی ضعوا لي الماء في المخضب، په دې خانک کې نورې اوبه راواچوئ. نو خانک کې کېناستو، بیا یې غسل وکړو. فذهب لینو فاغمي علیه، پاسېدو کوشش یې بیا وکړو، بیا راولېدو، بیا وشه شو. چې کله هوش کې راغی اصل الناس خلکو مونځ کړی دی که نه؟ وی مونږ ورته وایي چې لا هم ينتظرونک یا رسول الله، هغوی ستاسو انتظار کوي یا رسول الله. نو عایشه رضی الله عنها وی والناس عکوف فی المسجد ينتظرون النبي صلی الله علیه وسلم، او خلق په جومات کې په انتظار دي، ټول ناست د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راوتو انتظار کوي. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی، روایت کې راځي فأتاه الرسول، او امام ابن حجر رحمه الله وی دلته مراد بلال ابن رباح دی. بلال بیا راغی، هغه به وخت په وخت سر راښکاره کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه حالاتو کې د منزل راوځي که نه. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان طاقت ونه لیدو او درې پیرې بهوشه شو، درې پیرې غسل وکړو، بلال رضی الله عنه راغی وی یا رسول الله خلک په انتظار دي. وی سیده ابو بکر صدیق ته ووایه چې زما په ځای مونځ پړاو کړي. ابو بکر صدیق ته وایه چې ور مخکې شي، او دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه شرف دی، او څه شرف او عزت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ژوندی او هغه امامتي کوي. او په دې کې اشاره دې طرف ته چې ای خلکو که زه دې دنیا نه لاړ شم نو زما نه بعد مشر هغه هم دا دی کوم چې په دې مانځه کې مخکې کېږي. فقال ابو بکر